السلام علیکم ټولو پښتنو ته سلامونه کوم. او دویم نمبر داود شاه د ښځو بزنسمن خبره واوره. ته چې وې دا هوټلو والا غونډ ماته په ډله شو که نه، او پلین یې دا و زما دا نږدې ملګري چې زه د کاروبار نه ارتولم. دا غونډ پښتانه ګواه دي، یا د هوټل مالک یا منګه یا د نږدې ملګري یا بل پښتون د اختلافات کړو چې د څو پورې د ښځه نه وراوستې. ای مسلمانانو، د عمرې په ویزه باندې چې ښځه راولي هغه میلو له بوځي او د ډانسونو ځایونو ته بوځي او پردو هوټلو ته بوځي او د خپلو هوټلو افتتاحګانې کوي او هغې ته خلک راټولوي او بیا وایي ما ته خلکو پلان ساز کړی. ته د خپل ځان او د خپل عزت په خپلو دشمن وې. تا ته پښتنو په کومه نظر کاته او ځان دې کم ځای ته ورساو؟ ته لکه سوچ وکه، ته فکر وکه، ته دې لږ د عقل کولاو کا. نه پښتون ستا دشمن دی، نه زه ستا دشمن یم، نه دی د هوټل مالک دشمن دی، او نه دی د هوټل د مالک زوی دشمن دی، او نه دی هوټلو والا دشمنان دي. هوټلو والا تا ته دا ووایي چې موږ دلته 10 او 13 هوټلې کړي، موږ پردی ښځې نه دی راوستې. او د هوټلو هغه نور مالکان چې دي په سرونو باندې شملې پرتې دي، وایي داسې کچه کار موږ نه کوو. حد دا چې د هغو کشران هم کچه کار نه کوي، نه یې ورته پرېږدي. هوټلو والا دا وایي، هوټلو والا وایي موږ چې دا مخکې روپۍ ګټلي که نه، نو وایي ښه پایا عزت، وایي موږ داسې ښځې نه دي راوستې چې خلکو ته یې ویلي چې ته د مزدورانو په منځ کې پروت یې او خلکو له دا دعوتونه ورکړي. او بل چې ته را تنقید کې که نه چې خدای دې د ده په شانتې بچي هر چاله ورکړي. بالکل زما په کور کلي کې د ګاونډ نه پته لګي، ولګوه پته چې الحمدلله زه څه وم او کوم ځای ته را رسېدلی یم. د پلار مشر زوی یم، د غونډ کور ذمهوارۍ مې د 18 کالو نه په سر دي. زه درته دا وایم که نه چې ته د چا په ذاتي زندګو کې کار مه ساته. صحیح ده، بقایا د وخت سبدار انسان پته لګي که نه. زه درته دا وایم که نه، په پښتو کې دا متل دی وایي چې یو تربور په مانځي وردېږي نو وایي بل په بیلمازه وردېږي. غونډه زندګي مې داسې تېره کړله او د پلار مشر زوی یم، غونډه زندګي مې داسې را روانه ده. او د وخت یو بې غیرته ته مې سر نه دی ښکته کړی. په زندګو باسونه مه کوه. او داسې حساب کتاب دی هغه جینۍ ته هم زه دا وایم، دا اوس چې وایي ویزه نه میلاویږي که نه، او دا نه میلاویږي، رای وستې وایي شرمولې، ویزې بندې دي، صرف ستا عزت یې خرابه او د خپل عزت تپوس تې وکړه. او ستا د عزت ته موږ تپوس کوو که نه، خو تا په خپل عزت بې قیمته کړی. ته د یو داسې سړي لور او خور راوله چې هغه ژوندی یا یې ورور عیسوي او یا یې ماما یا یې کاکای چې تا تیکه تیکه کوي او که نه کوي. ته د پښتنو خبرې کوي چې پښتنو په پښتو کې دا شته چې ته پردی لور د کوره راوباسي. په پښتو کې چې ته پردی لور د کوره راوباسي، تیکه تیکه دې کوي، په سیخانو کې دې پوهي، د سر په دې کنډولي کې دې اوبس کي. دا د سر دا کنډولی دې خاورې کوي، ایره دله کوي. د پښتو خبرې مه کوه. منګه چې څه وایو په هغې باندې هم پښتانه پوهېږي، او چې ته څه وایې په هغې هم پښتانه پوهېږي. بقایا د نور احساس خبرې دا کومه چې تاسو کوئ، زه راته دا وایم هغه ورځې ویلاړې چې د پلار که به دې لاړې. دا واده ساز کړی یم تاو، الله شته د مرۍ د رګونو نږدې دی که نه، او دی کې دا شرمول هم تا کړو، دوی په یارو پورې د لاسو. او ما د الله نه سوال کړی چې الله که زه په حقه یم نو خدای پاکه را دشمنان مې وشرمې. 9 ورځې مې په مکه او په مدینه کې تېرې کړلې، 15 ساره مې د خپل نبي زیارت کړی، 2 را باندې الله عمرې کړلي. او ما یې که زه په ناحقه یم نو د دې خاورې نه چې ژوندی لا نړ شم، الله مې هغه سوال قبول کړی دی او هر دشمن مې الله وشرماو او ټولې دنیا ته یې وشرماو. و شرم خو څه ګډوله نه دی چې بې اواز وکړي، خو دغه شانتي که نه دا ستاسو چې څه وشو. ځه مړه د خبرو چل یاد که بیا خبرې